د 209 الفتح کلي اردو څخه 650 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت اړوند 209 الفتح کلي اردو قوماندانۍ د ښوونیز مرکز له 3 میاشتني عقیدوي پوځي او تاکتیکي زده کړو څخه 650 تنه مجاهدین نن د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغو مراسمو کې د اقوامو قبایلو چارو وزیر ملا نور الله نوري، د 209 الفتح کلي اردو قوماندان، د شمال زون د ټولو ولایتونو والیانو او ګڼ شمېر مسؤلینو او منصوبینو ګډون کړی و. مسؤلینو په خپل ویناو کې یاد فارغان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او زیاته یې کړه چې اوسنی اسلامي نظام د خدای تعالی یو عظیم نعمت دی او ساتنې د ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی. موږ او تاسو باید په ګډه له دغه اسلامي نظام څخه ساتنه او دفاع وکړو. په پای کې فارغانو خپل پوځي نمایشات او وړتیاوې د مشرانو په شتون کې ترسره کړې او غونډه د بریالیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. تېره ورځ هم له 219 سالیس عمر له فرقې څخه چې په بدخشان ولایت کې شتون لري 450 تنه مجاهدین له 3 میاشتني مسلکي او پوځي زده کړو څخه فارغ شوي وو. په دې وروستیو کې دفاع وزارت د ځواکونو د مسلکیتوب لپاره هڅه پیل کړې چې په ترڅ کې زرګونه مجاهدین له مسلکي او پوځي زده کړو څخه فارغ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.